ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې تاسې هم زموږ په شان روغ رمټ او په صحت منظم یاست. په دې ویډیو کې موږ او تاسو زده کولی شو چې څنګه یو کس ته خپل ځای زه پر کوم ځای یم او یا تاسو پر کوم ځای یاست و هغه ملګري ته ور وښیو. دا ډېره ښکلې ویډیو ده. له دې څخه تاسو ډېره ګټه اوچتولی شئ، ځکه چې یو کس له ډېره لرې ځایه څخه راځي، هغه به تاسو ته ووایي چې تاسې پر کوم ځای باندې یاست. تاسې به ده ته خپل ځای ورښیاست. په دې کې ډېر وخت هم ضایع شوی وي او هم هغه په ډېر تکلیفي سره به تاسو ته راورسېږي. که چېرته له تاسو سره وټساپ وي، تاسو هغو ته په ډېره ښکلې طریقه سره لاره ورښوولی شئ. د هغه لپاره باید تاسې اول واري وټساپ خلاص کړئ. وټساپ چې خلاص شي، بیا به نو تاسې چې هر یو ته خپل ځای ورښیاست، هغه ته به تاسې خپل لوکیشن ور وښیاست. مثلا ولیږئ مثلا دې کس ته زه خپل ځای ورښیم. تاسې به راسئ و دغه نښان ته. دغه نښان نه ده ستاسو په موبایل کې. پر دې نښان باندې به کلیک وکړئ او دلته به هم لوکیشن انتخاب کړئ. لوکیشن چې کله تاسو انتخاب کړئ، دا ستاسو لوکیشن راغلی. د لوکیشن سره ستاسو د لوکیشن هم خلاصیږي، د ځای ستاسو خلاصیږي. دا چې کله خلاص شي، دلته دا لیکلي دي سینډ یور کرنټ لوکیشن. پر دې ځای باندې به کلیک وکړئ. دا چې کله تاسو کلیک وکړئ، دا د اوس ور ورسېدی. دی چې پر دې ځای باندې کلیک وکړئ، خاص او خاص به هغه ځای ته ورسي پر کوم ځای باندې چې ته یې. له هغه ځای به دی را روان شي، ستا هغه ځای ته به راورسېږي. خو له ما سره دوهم موبایل نشته، زه یې تاسو ته در ښکاره کړم. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب حتما سبسکرایب کړئ، تر څو نوې ویډیوګانې ووینئ او هم معلومات ترلاسه کړئ. پر الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.